په دې ټیم کې په نیپال کې حالات مکمل طور باندې خراب دي. فوج او عوام آمنے سامنے شوي دي. هر حالت مکمل خراب دي. سوشل میډیا چې څومره پلیټ فارم دي د بندي کړي دي په وجه باندې چې د عوام راوته دي. د 50 نه زیات کسان چې د هغه کې د دنیا نه رخصت شوي دي او د 50 نه زیات کسان چې د هغه زخمیان شوي دي. ملګرو ویډیو سره مکمل وګورئ. مکمل حقیقت ته ښکارا کوم چې دا عوام چې د ولي راوته دي اوس چې د حکومت سره غو جنگ کوي. حکومت چې دغه خلاف راوته دي. ملګرو څنګه چې تاسو په نیپال چې کوم حکومت دی هغه لګیدل سوشل میډیا چې څومره پلیټ فارم دي د بند کړي دي. بل طرف ته عوام راوته دي. عوام چې د هغه فوج آمنے سامنے شوي دي او فوج چې د په عوام باندې کولیام ډزې کوي. کولیام چې د هغه ولي او عوام چې د راوته دي و چې دا حکومت چې د کرپشن کوي. د خپل کرپشن پټولو لپاره چې د دا کوششونه کوي کنه چې د سوشل میډیا چې څومره پلیټ فارم دي دا بند کړي چې د کرپشن چرته ښکارا نشي. بل طرف ته حکومت دا خبره کوي کنه وای موږ چې د دې لپاره بند کړي چې موږ ته تمام اکسس میلاو شي. لکه څومره اکسس چې موږ ته میلاو شي کچرته یو غلط اکاونټ وي یا غلط اکاونټ څوک استعمالي په زمونږ په ملک په نیپال کې نو چې هغه موږ مکمل طور باندې ختمولای شو. یا څوک پوسټ وکړي غلطو یا نور څه ویډیو اپلوډ کړي نو چې هغه زمونږ په حکومت کې چې نو اکسس موږ سره وي او موږ چې هغه ډیلیټ کولای شو. د نیپال حکومت دا وایي. عوام چې د هغه راوته دي او هغه فوج آمنے سامنے شوي دي. په دې ټیم کې حالات مکمل طور باندې خراب دي. 50 کسان پکې چې د دنیا نه رخصت شول او د 50 نه زیات کسان چې د هغه پکې زخمیان شول. فوج له چې د مکمل اجازه ورکړه د نیپال حکومت چې تاسو د عوام سره چې د کنټرول کوي. بل طرف ته عوام لګیدل پارلیمنت اور هم ورچل دي. عوام لګیدل غاړي چې د هم وسېزل او حالات مکمل طور باندې خراب کړی دي. الله دې موږ باندې خپل رحم وکړي. په دې ټیم کې چې په نیپال کې کم حالات دي الته ایمرجنسي هم ناپېښ شوې ده او فوج او آرمي ته مکمل اجازه ورکړه چې تاسو د عوام سره مقابله وکړئ. ملګرو د سوشل میډیا د پلیټ فارم په وجه باندې ځکه چې هغه ټول پلیټ فارم دي هغه بندي کړی دي. فیسبوک واتس اپ انسټاګرام د ټولي پلیټ فارم چې د په نیپال کې بندي کړل. په دې ټیم کې بیا عوام راوته او عوام چې کم کار شروع کړی دی په ټول ملک کې راوته دي. ملګرو تاسو ته پته په بنگلاديش کې چې کله عوام راووت کنه هغه چې کوم وزیر اعظم او هغه ول چې د مکمل طور باندې ولېګله هغه چې بچ کړل. اوس چې کوم عوام راوته کنه په نیپال کې هغه هم په تړه باندې راوته او وای کنه کته سوشل میډیا پلیټ فارم نه آزاد وای موږ بس تاسو ردی کارو کو چې تاسو به سوچ هم نشي کولای. وای دی حکومت چې دا هم ختمېدو والده د نیپال چې کوم حکومت دا هم ختمېدو والده ځکه چې عوام په کومه طریقه باندې راوته نو تاسو سوچ هم نشي کولای. ځکه عوام چې د خپل ځان مړکې خپل ځان چې د وجني واغه چې د هغه مقابله د حکومت سره کوي. یار په ملګرو په دې باره کې تاسو وایي نو معلومات راتل زبې سره هم شریکوم. خو په دې ټیم کې چې په نیپال کې کم حالات دي الله دې په خپل رحم وکړي کنه. عوام چې د مکمل طور باندې عوام او فوج آمنے سامنے شوي دي او د یو بل سره بالکل په جنگ شوي دي. اوس په دې ټیم کې چې د ایمرجنسي هم ناپېښ شوي ده او نور هم حالات خرابېږي. ان شاء الله نو معلومات راتل زبې شریکوم. او تاسو په دې باره کې څه وایي چې آیا عوام ټیک کار کوي او کنه کوي. آیا په حکومت چې کوم خبره کوي دا صحیح ده او کنه ده. خو باندې کمنټ